چنانچہ تم آیات کریمہ تاسو په حضور کې تلاوت کړه. الله رب العزت په سورة انبیاء کې فرمایي چې ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. الله فرمایي ما په زبور کې دا لیکلیو وروسته د تورات نه. کومه خبره؟ وایي دا خبره چې ان الارض يرثها عبادي الصالحون، چې دا ځمکه به آخره کې نیکانو بندګانو ته پاتې کېږي. عزتمندو دا خبره یقیني خبره ده او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه وتلې خبره او د قرآن خبره ده چې په ټوله نړۍ باندې به یو ځل اسلامي نظام حاکمي په ټوله دنیا باندې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، مسند احمد حدیث دی، چې الله رب العزت دا دنیا ما ته داسې راغونډ کړه او راویښودله ته. او نبی علیه السلام فرمایي چې شرق او غرب ټول ما ولیده، شمال و جنوب، او الله رب العزت راته وویلې چې په دې ټوله دنیا به ستا راوړلی شوی دین یوه نافظېږي. دا خبره یقیني ده. او علامه اقبال د دې باره کې یو شعر ویلی دی، وایي تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن، وایي تقدیر مبرم هغه تقدیر ته وایي چې هغه کوټله فیصله وي چې په هغې کې بدلون نه راځي. وایي پیران کلیسا کې دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. وایي کلیسا پیران دا دعاګانې کوي چې دا دې ونه شي، خو دا تقدیر مبرم ده، دا به کېږي خامخ. دا خبره یقیني ده. خو البته اوس دا نظام به څنګه منځته راځي او د کوم ځای نه منځته راځي، دې خبرې په باره کې د نبي صلی الله علیه وسلم یو دوه حدیثونه د ستاسو په حضور کې وایم. نبی صلی الله علیه وسلم حدیث د نبی علیه السلام فرمایي، عن عبد الله بن الحارث رضی الله عنه، د عبد الله بن حارث رضی الله تعالی عنہ څخه روایت ده، قال ده فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، یخرج ناس من المشرق، خلق با مشرق نه، عرب سعودي عربستان مشرق طرف ته، افغانستان، ایران، پاکستان، دا ملکونه پراته دي. یخرج ناس من المشرق، د مشرق نه به څه ډله راوځي، یوطئون للمهدي یعنی سلطانه، د امام مهدي مرسته حکومت لپاره به هغوی راوځي او دا به یو قوي فوج او قوي لښکر وي، د هغې باچهي به مضبوطه وي. امام مهدي باره کې به انشاءالله تاسو کېدای شي معلومات لرئ چې په آخره زمانه کې د مسلمانانو یو امیر دی چې هغه به راوځي او ټوله په دنیا باندې به اسلامي نظام حاکمیږي. عیسی علیه السلام به راځي، دجال سره به جنګ راځي، یو دوه قوتونو جنګ په دنیا کې را روان دی او ډېر نږدې وختو کې دا حالات رامنځته کېږي. او دا د قرآن نه هم معلوم دی، د احادیثو نه هم معلوم دی. علامه اقبال په خپلو اشعارو کې دا ویلي دي چې دنیا کو ہے پھر معرکه روح بدن پیش، دنیا کې یو بیا یو غټه معرکه او جنګ روان دی د روح د بدن، فکری جګړه او دارنګه عسکري جګړه دا یو را روان دی. دنیا کو ہے پھر معرکه روح بدن پیش، ابلیس کے پھر اپنے درندوں کو ابارا، ابلیس چې بیا د خپل درندگان زناور دا کافران دا راپورته کړي دي چې اوس یو بل جنگ په دنیا کې، یو لوی جنگ چې دریم نړیوال جنگ ورته وایي، هغه به واقع کېږي. وایي الله باندې هغه صحیح مؤمن چې د په الله بروسه کوي. ابلیس کې یورپ کې مشینو په سهارا، ابلیس چې شیطان دی د اروپا کې چې کوم مشینونه د جنگ جوړ شوي دي، تیارې او ټانکونه، ابلیس په هغې باندې اعتماد کوي. مؤمن په چا اعتماد کوي؟ په الله اعتماد کوي. نو دا یو جنگ را روان دی او ډېر قریب وختو کې انشاءالله دا جنگ واقع کېدونکی دی، مسلمانانو د کافرانو په مابین کې، د یهودو په مابین کې. او دې جنگ ته اوس حالات ډېر نږدې کېدونکي دي. دا یو حدیث دی، نبي علیه السلام فرمایي چې امام مهدي مضبوطولو دپاره به یو لښکر راځي. دویم حدیث دی ابو هریره رضی الله تعالی، هغه د سنن ابن ماجه حدیث. ابن ماجه په شپږو صحاح و ستو کې یو کتاب دی، سنن ابن ماجه. دا بل حدیث دا عن ابي هريره رضي الله عنه، دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده، دا د ترمذی شریف حدیث دی. قال ده فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، یخرج من خراسان، خراسان په افغانستان ته وایي،
او د ایران مشهد علاقه زاهدان علاقه دې ته خراسان وایي. او دې سره سره د واخان نه چې داسې ونیسي په ملکن باندې او داسې پښتونخوا دا ټول چې ورسره یو ځای کې دا یو لوی خراسان پخوا، بیا وروستو دا ټوټې ټوټې شو. نو دا خراسان باره کې نبي علیه السلام فرمایلي دي چې دغه خراسان نه به خلک راوځي، من خراسان رایات السود تورې جنډې به راوځي. نبی علیه السلام فرمایي لا یردها شیء، مخه به یې نشي نیولی هېڅوک حتی تنصب بإیلیا. نبی علیه السلام فرمایي تر دې چې دا جنډې ایلیا بیت المقدس ته وایي چې په بیت المقدس باندې به دا جنډې ودرولی شي. دا د نبی علیه السلام حدیث دی، ترمذي شریف حدیث دی. عزتمندو دا حالات اوس داسې معلومیږي. د پاکستان یو عالم دی، کله کله د نیکانو علماو د خولې نه الله پاک داسې خبرې راوباسي چې هغه د الله خبرې وي، الله ورته په زړه کې اچي. پاکستان کې یو عالم دی ډاکټر اسرار احمد نوم باندې، هغه دا 23 کاله مخکې یو بیان کړی دی. په هغه وخت کې چې طالبان د افغانستان نه وتلي او امریکا راغله افغانستان ته، نو هغه یو بیان کړی دی. په هغه بیان کې هغه دا فرمایي چې افغانانو یو غټه ضایع وکړه چې طالبان یې د لاسه ورکړي. وایي دا به بیا بېرته طالبانو په افغانستان باندې حاکم کېږي. هغه وخت کې دا خبره کول د انسان د ذهن نه ډېر لرې خبره وه چې طالبان یو څو کسان دا به بیا افغانستان نیسي. هغه وخت کې 23 کاله مخکې دا ویلي چې افغانستان یو غټه ضایع افغانانو وکړه، خو دا طالبان به بیا الله په افغانستان حاکمان کوي. دا د هغه اوس هم نیټ کې شته دی، ډاکټر اسرار احمد په نوم باندې. دا تاسو خپله که څوک ګوري وی ګوري، هغه دا خبره کړې دی. نیکانو علماو د خولې نه الله پاک داسې خبرې وباسي. وایي بیا به چې افغانستان باندې طالبانو حاکمیت راشي، وایي دوی به بیا مضبوطېږي، دلته به یو قوي اسلامي نظام منځته راځي. ځکه نبي علیه السلام دغه 2 حدیثونه پیش کوي چې نبی علیه السلام دا فرمایلي دي چې خراسان نه به یو لښکر راوځي او د دې مخه به څوک نشي نیولی. وایي د دې نه دا معلومیږي چې په افغانستان کې به یو قوي اسلامي نظام منځته راځي. چې کله دوی بیا جنګ ته روانېږي، دوی جنډې به بیا تورې وتړي. چې کله د یهودو سره د مقابلې دپاره ځي، نو هلته به جنډه توره وتړي او دوی به د یهودو مقابلې دپاره ځي. دا څو ورځې مخکې، د 3 ورځې مخکې دا تاسو اورېدلی چې په فلسطین کې په مسجد اقصی باندې یهودو حمله کړې، تقریبا 100 کسان یې زخمیان کړي دي او دغرنګې 400 کسان یې ژوندي نیولي دي. په تراویح باندې ولاړ او جماعت ته ناست. دا دې خلکو څه ګناه کړه؟ نو دا اصل کې یهودو یو پلان دی. هغوی وایي چې سلیمان علیه السلام چې کوم جومات جوړ کړی و، سیکنډ ټمپل دوی ورته وایي، هغه دوی اوس 3 واره بیا جوړوي. نقشه برابر دی او دوی سره چې کوم انجینران دي، انجینران تیار دي، پیسې ورسره ده، هر څه برابر شوي دي. یوازې دوی یو بهانه غواړي چې دا مسجد اقصی چپه شي. نو موږ به یو خو دا دی چې مسجد اقصی په تاکاوی کې چې کوم تابوت سکینه ده چې قرآن کریم کې د هغې ذکر راغلی، چې هغه صندوق دی چې په هغه صندوق کې د تورات اصلي نسخې پراته دي، د موسی علیه السلام پټګی، د موسی علیه السلام امسا، هغه به موږ راوباسو. یو چې زموږ دا مذهبي ځای دی، او دویم دا دی چې بیرته به د سلیمان علیه السلام کومه نقشه وه چې دوی په خپله ذهن کې چې کومه نقشه جوړ کړې، په هغه نقشه باندې به دا مسجد اقصی آبادوو. او بیا به په لندن او بریتانیا کې چې کوم داود علیه السلام چې کومه ګټه باندې ودرېدلو بیان یې کوو، هلته دی، هغه به موږ راوړو، په تخت کې به هغه ږدو. بیا به زمونږ مشر مسیح الدجال هغه به راځي او په ټوله دنیا به موږ واکداري او بادشاهي کوو. دا د یهودیانو خپلې خبرې دي، هغوی د خولې نه وتلې خبرې دي. نو دا خبره عزتمندو یقیني خبره ده. بیت المقدس چې دی د مسلمانانو د لاس نه په 1999 کې وتلی، بیا په 1187 میلادي کال باندې سلطان صلاح الدین ایوبي فتح کړ. یو خو د عمر رضی الله عنه په زمانه کې فتح شو. بیا په 1187 میلادي کال باندې سلطان صلاح الدین ایوبي دا د کرد د علاقې یو فاتح تېر شوی دی. تاسو به تاریخ مطالعه کړی وي یا چاته به خالي دا نوم سره به اشنا یې. دغه سړي بیا بیت المقدس فتح کړ. په اخره زمانه کې بیا تقریبا څه وخت کې بیا دا د مسلمانانو د لاس نه ووته 1900 میلادي کال باندې 1923 میلادي کال کې بیا د بیت المقدس د مسلمانانو د لاس نه ووته. اوس یهود په حاکمان دي. تقریبا 40 کاله کېږي چې په بیت المقدس باندې یهود حاکمان دي. نو اوس به بیا د دوی دا ظلم کاسه نور ډکه شوی دی. الله پاک
دا وخت ډېر رانږدې کړی دی چې بېرته به مسلمانان اوس بیت المقدس نیسي. خو دا بری نیکبختي الله چا ته ورکوي؟ د افغانانو ته ورکوي. او دا خبره زه نه کوم، دا خبره نبي علیه السلام کړې ده چې دا سعادت او کامیابي به الله پاک افغانانو ته برخه کوي. خو اوس زمونږ او ستاسو مسؤلیت څه دی؟ یو عالم مسؤلیت څه دی؟ یو ځوان مسؤلیت چې هغه څه دی چې موږ او تاسو د بیت المقدس فتح کوونکي انسانانو په لښکر کې موږ او تاسو راشو. زمونږ او ستاسو د دې یو ځوان په حیث، یو ملا په حیثیت باندې مسؤلیت دا دی. عالم مسؤلیت اوس دا دی چې اوس د صرف او د نحوې او د منطقونو د دې شیانو خو دا خو به وایو د ضرورت مطابق د دې شیانو نه ملایان باید لاس واخلي. بس دوی هغه اختلافات چې د مسلمانانو علماو په مابین کې وړې وړې خبرې دي، دې نه باید مسلمانان لاس واخلي. دوی باید د دغه زمانې په سیاست ځان پوه کړي، د دغه زمانې په احوالو باندې ځان پوه کړي، د دې دنیا څه کول غواړي او موږ له دې عالم په حیث باندې مسؤلیت څه دی؟ باید څه وکړو د الله د دین لپاره. اصل مرګ راتلونکی دی، د الله لپاره څه وکړو. عالم مسؤلیت دا ده چې د الله د دین مطالعه د حالاتو په رڼا کې وکړي، نو دا عالم به کامیاب وي انشاءالله. ده به انشاءالله د الله ټول مسؤلیت دی ده به ادا کړی وي. د ځوانانو مسؤلیت دا ده چې دغه ځوانان د دې په ځای چې کرکټ ته متوجه شي، چې اتل پکې وپېژني، دوی اصلي اتلان د ځان نه جوړ کړي. د سریال او د ډرامې په ځای، د یوټیوب او د فیسبوک په ځای، د نورو ناروا رسنیو په ځای باندې، فحاشي او عریاني په ځای باندې ځوان نسل دی چې د دغه میډیا د لارې نه او د دغه جومات د لارې نه زه یو توصیه کوم او یو خواهش کوم، یو غوښتنه کوم چې ځوانانو د الله کتاب راواخلي. که غواړو چې د امام مهدي په لښکر کې راشو، د دې نه کامیابۍ لار دا ده د هغې په لښکر کې د شاملېدو دپاره ذریعه دا ده چې د الله کتاب به راخلي. که د الله کتاب ته مو ځان وانخسته، خپلو خواهشاتو پسې روان شو، د کرکټونو پسې، د فیسبوکونو پسې، د نورو فابجي ګیمونو پسې، نو پوه شه چې دا ځان به خدای ناخواسته د امام مهدي او د عیسی علیه السلام د لښکر په ځای به د دجال په لښکر کې یو ځای کېږي. دا خبره ګوره یقیني خبره ده چې څوک د خواهش مقابله ونه کړي، دا انسان دا د الله په عسکرو کې دا انسان نشي جوړېدی چې د الله په عسکرو کې شامل شي. نو ځوان مسؤلیت دا دی. دغه زمانه کې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي، دغه زمانې حالات، درېیم نړیوال جنګ او دجال، دا کتاب دی، دا باید ځوان مطالعه کړي. هغه ځوانان چې هغوی په لیک لوست باندې پوهېږي، دغه ځوانان امام مهدي څوک، کله او چېرته دا کتاب د په ښار کې پیدا کېږي. دا کتابونه چې زه درته وایم دا ټول په ښار کې شته. دجال څوک، کله او چېرته، دا کتابونه په پښتو کې لیکل شوي او نور په عربی کې چې کوم کتابونه لیکل شوي، النهایه فی الفتن والملاهم د علامه ابن کثیر کتاب د قیامت احوال ذکر کړي، د قیامت علامات ذکر کړي چې آخر کې به څه کېږي، څه به واقع کېږي. هغه خو د علماو دپاره دی. د دا څلور کتابونه او د مفتي ابو لبابه په نوم باندې یو عالم دی، د هغې نور کتابونه، برمودا تکون، داسې نور کتابونه دي چې د دغه قیامت د احوالو په باره کې اوس چې په دنیا کې کوم څه روان دي د دې په باره کې هغوی لیکل کړي دي. نو ځوانان د دې په ځای چې په فیسبوک کې خالي دا عکسونه ګوري، دا بره اړوي ورهاړي، نو د دې په ځای د دا مطالعه وکړي چې دوی علم زیات شي، دوی معلومات زیات شي او د الله کتاب ته دې انشاءالله کښېني. نو الله رب العزت موږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي. د یهودو زموږ پسې راغستی دی چې تر څو موږ راویښ نه شو، نو موږ به همداسې ذلت سره مخامخ یو. الله رب العزت دې ټول امت ته نجات ورکړي.